د هرات ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د کرونا وایروس د تشخیص کیټونو د کموالي څخه شکایت کوي. دوی وایي کومې پیسې چې د کرونا وایروس سره مبارزې ته ځانګړې سوي دي د یو شمېر کړیو لخوا حیفومیل کیږي او په سمه توګه د خلکو ستونزو له منځه وړلو لپاره نه لګیږي. د هرات ولایت ځایي چارواکي وایي چې د کرونا وایروس د تشخیص کیټونو کمښت ستونزه په ټوله هیواد کې شتون لري او تمه لري چې نړیوال روغتیایي سازمان یې په دې برخه کې لاسنیونه وکړي. نور حال په دې هکله په ریپورټ کې. هرات ولایت چې د هیواد په کچه د کرونا وایروس لومړی ټاټوبی بلل کېږي له څو ورځو راهیسې پکښې د کرونا وایروس ټیسټ د تشخیصیه کیټونو نشتون له کبله نه ترسره کېږي. د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي د حکومت غواړي چې دا ستونزې ته پاملرنه وکړي او د هوارۍ لپاره یې اقدام وکړي. خواست ما از دولت این است که توجه حداقل به ولایت هرات یا ولایت‌های دیگری که بیشترین آمار مبتلا شدن به ویروس کرونا را داره توجه کنند، چون این خیلی یک ارقام بالایی است که در ولایت هرات یا دیگر شهرهای از افغانستان هستند، خیلی زیاد است. اگر توجه نشه خیلی یک فاجعه بزرگ خواهد. دا وګړي پر حکومت نیوکه کوي چې ګواکې د کرونا وایروس لپاره ځانګړې سوي پیسې په سمه توګه نه مصرفوي او د یو شمېر کړیو لخوا حیفومیل کیږي. به نظر من پول میره به جایی که خود اینا به کار دارن، خود اینا بین خود رو تقسیم میکنن به مقام بالا، مقامات بالا تا برسه به مقامات پایین و کسی هم به جریان نمیگذارن، به خود مقامات بالا توضیح میشه. د هرات ولایت ځایي چارواکي بیا د کرونا وایروس لپاره د ځانګړې سویو پیسو د شفافه مصرف کولو خبره کوي او وايي ټول لګښتونه د یو باصلاحیته کمیټې لخوا څارل کیږي. حدود 181 میلیون افغانی در راستای تبلیغات، تهیه تجهیزات، تدارکات، امکانات صحی، معاش پرسنل و حوزه‌های مختلف به مصرف رسیده و این مصرف گونه‌ای بوده که هیئت مشترک نظارت کردند. در حال حاضر هم طی مراحل تدارکاتی به خاطر تهیه سایر نیازمندی‌ها همچنان جریان دارد. د هرات والي ویاند په خبره د کرونا وایروس تشخیصیه کیټونه په آزاد بازار کې نشته او باید نړیوال روغتیایي سازمان په دې برخه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. از این پول قرار نیست که ما در راستای تهیه کیت‌های تشخیصی مصرف کنیم، زیرا در بازار آزاد پیدا نمیشه. سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی که متحد شدن کیت‌ها را آماده سازن، WHO و سایر سازمان‌هاست همکاری میکنن و ما امیدوار هستیم که انشاءالله مشکل نبود کیت‌ها رفع بشه. با توجه به فراگیر بودن شیوع ویروس کرونا و با توجه به اینکه دکتر صاحبا حالا این توصیه را دارن که به مجرد دیدن اعراض و علائم خود قرنطین بسازیم، ضرورت کمتری به تست هست. هرات ولایت کې اوس تر 4300 د ډیرو کسانو د کرونا وایروس ټیسټ مثبت ثابت شوی، خو د سیمه چارواکو او کارپوهانو په خبره که ټیسټونه ډیر سي نو دا شمیر به ډیر ژر څو چنده سي.